رحمت الله نبیل د ټاکنو خپلواک کمیسون باندې تورونه ولګول او له هغوی څخه یې د رایو په اړه وضاحت وغوښت. دا چې رحمت الله نبیل د ټاکنو خپلواک کمیسون باندې کوم تورونه لګولي ویډیو را سره طرفه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند او د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي چې د 1,20,000 جعلي رایو په اړه دې وضاحت ورکړی شي چې سیستم ته پر داخلېدلو ټینګار کیږي. رحمت الله نبیل نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته خبرې وکړي. نوموړي پرته له دې چې د کوم ټاکنیز ټیم نوم واخلي وویل چې د ټاکنو کمیسون د هغې ټاکنیزې ډلې په غوښتنه چې د چا ورباندې باور نه دی کړی او رایې یې نه دي ورکړي هڅه کوي چې 1,20,000 رایې هغه رایې چې ادرس یې نه ده معلوم سیستم ته داخلې کړي او د هغوی په ګټه یې وشمېري. رحمت الله نبیل د ټاکنو خپلواک کمیسون نه غوښتنه کړې چې د 1,20,000 جعلي رایو په اړه باید معلومات ورکړی شي چې دا له کومه شوي او په کوم اساس باندې سیستم ته داخلېږي. هغه په خپلو خبرو کې زیاتوي چې ټاکنو خپلواک کمیسون د خلکو او ولسوالۍ د برخلیک په تړاو مسؤلیت لري نو باید یوازې د خپل برخلیک په اړه فکر ونه کړي. هغه وایي چې افغانستان له بېلابېلو بحرانونو سره مخ دی او د ټاکنیز بحران رامنځته کېدل به هېواد له نه جبرانېدونکې ماتې سره مخامخ کړي. رحمت الله نبیل همدا راز ویلي دي چې له امنیتي ځواکونو باید چې سیاسي استفاده ونه شي. هغه وایي په کومو هیوادونو کې چې له خپلو امنیتي ځواکونو سیاسي ګټه پورته شوې ده هغه هیوادونه له ماتې سره مخ شوي دي. رحمت الله نبیل دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې تېره ورځ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله د رایو بیا شمېرنې په بهیر کې له ګډون څخه انکار وکړ او د هغو پلویانو په یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنو کمیسون ولایتي دفترونه په زور تړلي دي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ تر څو هغوی هم له دغې موضوع څخه خبردار او آګاه واوسیږي. ډېره مننه چې ویډیو مو وکتله. مننه.